د لوی سپېڅلي څخه تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست ملګرو. څنګه چې به تاسو په سرخط کې لیدلي، زما د نن موضوع ده پاکستان کې اسلامي قانون یا د انګریز قانون. دا له دې لپاره چې طارق پټان نن د بلوچستان په حق خبرې کولې او په هغې کې به ویلې چې پاکستان یو اسلامي هیواد دی او هغه به غوښتل چې بلوچستان باید دغه اسلامي لاره ونیسي. نو هغه په خاطر باندې لومړی به درته دغه ویډیو ځینې برخې تاسو سره شریکې کړم، بیا وروسته زه خپل هغې باندې هم بیا نظر وړاندې کوم او ورسره ما دا پاور پوینټ پریزنټیشن جوړ کړی دی چې پاکستان کې اسلامي قانون دی او که د لارډ میکالي قانون دی او لارډ میکالي قانون د څه وخت نه هلته نافذ شوی او تر اوسه پورې په پاکستان کې هغه قانون چلیږي. نو په هغې باندې به خبرې کوو، تر پایه له ما سره اوسئ او زه به لومړی دا د طارق پټان دا خبرې په تاسو واورم. اکونومیک انټرسټس ټارګټ کول، د پاکستان چې کوم اکونومیک انټرسټ دي، معاشي مفاد دي په بلوچستان کې، هغه ټارګټ کول. دا پیغام پاکستان لور کول چې د بلوچستان نه رانته خپل معاشي مفاد نشي حاصلولی زمونږ د اجازت نه بغیر، او دا هر څه به زمونږ په کنټرول کې. نو داسې یو مضبوط اپریشن په پوره تیارۍ سره اوس دوی لانچ کړی دی. لانچ کولو والا تا ته ما ووي چې BLF دي، بلوچستان لیبریشن فرنٹ. اوس ښه ملګرو، دوی ویلې چې بلوچستان لیبریشن فرنٹ چې کوم یو ګوند دی یا تنظیم دی، هغوی د پاکستان خلاف یو نوی اپریشن هغه شروع کړی دی، فوزي عملیات شروع کړي دي. خپله دغه د بلوچستان لیبریشن کوم فرنٹ چې دی د پاکستان د فوز خلاف باندې، اینه د پنجابي ریاست خلاف باندې هغوی خپل عملیات شروع کړي دي بلوچستانو، چې هغه د بام په نوم باندې چې څنګه دا وایي هغه شروع شوي دي او هغه دغه اقتصادي ځایونه په نښه کوي چې کوم یو کې د بلوچستان وسایل دي او پنجابي ریاست یې پر زوره باندې وړي. نو دغه د بلوچستان دغه کوم لیبریشن فرنٹ چې دی هغه چې دی وایي هغه ماغه ځایونه په نښه کوي او دغه چې دی دغه عملیات د بام په نوم باندې هغه شروع کړي دي. نو خو دا خبره خو لکه دا داسې وایي نه چې دا د پاکستان خلاف کوي. نو دا خو ګوره بلوچان چې دي هغه یو خپلواک قوم دی، یو جدا قوم دی د پاکستان. د پاکستان چې دی هغه د پنجاب په واسطه باندې دغه نور صوبې چې دي هغه نور قومونه دا کنټرولېږي. نو دی چې دی نو هغه پاکستان چې دی هغه اصلا د پنجاب دویم نوم چې دی هغه پاکستان دی او دغه خپل هم دغه پنجابیان چې دي د خپل مفاداتو په خاطر باندې او د خپل منافعو د ساتلو او د ګټو د ساتلو په خاطر باندې دغه نور قومونه غلامان کړي دي او دغه جګړې ته دا دوام ورکوي چې څنګه دغه د نورو قومونو دغه کومه جغرافیه چې دا څنګه د خپل کنټرول او ولکې لاندې راولي او د دوی په وسایلو باندې خپله ناجایزه هغه قبضه چې ده هغې ته دوام ورکړي او دغه ګټې چې دی ټول د پنجابي فوز د جنرالانو ملکیت وګرځي. زه به دا لږ نور هم کېدم بیا وروسته چې دا کوم د اسلام باره کې خبرې کوي بیا وروسته ما هغه دغه جوړ کړی هغه به درسره بیا څنګه مونږ دا ویلی شو چې یاره پاکستان چې کوم د انډیا سره ډغره وواله، پاکستان چې کوم د ایران سپورټ وکړو د اسرائیل خلاف، دا د هغې اثرات راوځي دلته اوس. او دا خبره دا انسټیبلیټیز دا کنفلیکټ دا جړپونه دا کلیشز په بلوچستان کې اوس زور نیسي. نو زه تا په دې خبره باندې پوهه کړم. پاکستان الریډي دي ګروپونو ته کوم چې په بلوچستان کې سرګرم دي، دې ته پاکستان والوي فتنه الهندوستان، د هندوستان فتنه نوم یې ولا ورکړی صحیح شو. هغوی خپل نومونه ګوره دا نمونه خو به پاکستان ځکه ورته ورکوي ځکه دا ورته اصلا پنجاب ورکوي، د پنجاب میډیا هم د پنجاب دا ورته ورکوي ځکه بلوچان خپله خپلواکي غواړي، د خپلو وسایلو خپل ملکیت غواړي چې خپله د بلوچان دپاره یې باید بلوچان یې راوباسي او د بلوچان په خلکو باندې په خپل ولس باندې هماغه کمې فایدې یا ګټې چې راځي هغه باید خپله په مالته مصرف شي په بلوچستان کې. نو چې اوس پنجاب یې وړي او ته وایې چې دغه د هند کوم جاسوسان ته تاسو وایئ هغه جاسوسي نه کوي، خپل هېواد د خپلواکۍ دپاره دا کار کوي. بلوچستان لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنٹ، داسې مختلف قسمه ګروپونه په هغې کې دي. نو پاکستان ولې نوم ورکړی د فتنه الهندوستان. اوس ګوره د انډیا په بلوچستان کې دننه انټروینشن څنګه دی په دې باندې یو ډیټیلډ کلاس د دې نه مخکې ما اغوستی او په هغې باندې موږ ښه کافي انالیسس کړی په آسان زبان کې هغه ریسرچ تا ته ما مخې ته کېښودی چې څنګه کلبهوشن یادف د ټولو نه غټ نوم دی یو جاسوس چې په بلوچستان کې راختی و.
او د هغې نه علاوه داسې مختلف قسم جاسوسان په بلوچستان کې دننه د انډیا نیولی شوي دي چې د هغې لینکس بیا کتلی شوي نو د انډین را سره دي. نو دا پوره گیم دی چې دا د بلوچستان په ځمکه باندې ځینې طاقتونه لوبېدل غواړي او کولې غواړي او د هغې د وجې نه عامو خلکو ته د بلوچستان عامو خلکو ته بلا شی مسایل درپېښ کېږي. او دا مسله ظاهره خبره ده چې پاکستان ته بالکل په سر ګوره دغه مسله چې ده دا چې کوم ځای کې پر بلوچان او د بلوچستان وروسته پیښیږي دا یو ته پنجاب پیښوي. پاکستان پنجاب چې دی هم دغه مخکې چې ما څنګه ویل خپل د ګټو خوندیتوب په خاطر باندې دغه سیمه چې ده دغه جغرافیه په کار د هغې بلوچستان یا پښتانه چې هلته بریلویان او نور قومونه چې اوسېږي دی په کار نه دي. او ته چې کوم یې په مزه باندې دا خبرې کوې او هلته د پښتنو او ځینې بلوچستان کې چې ته په پښتو پوه شي او د هغې په ذهنونو کې ته کوم زهر شیندې او د هغې نه پاکستانیان جوړې او د هغې هغه کوم د بلوچي کوم احساس یا کوم ملت پالنه چې د هغه ترې غواړي په خپلو خبرو ترې واخلې وروسته بیا غزنۍ خبرې راځي. نو هغه خلک چې دي هغه پوهه خلک دي هغه ستا غوندې لکه ګل خان مایند خلک نه دي چې هغه ستا چې څه رقم ته د چا نه پیسې اخلي او د څه دپاره ته کار کې لکه د پنجاب میډیا الکترونکس میډیا چې وخت بیا د هغې د پنجاب په کنټرول کې وه او اوس چې دی دغه سوشل میډیا چې دا خپلواکه میډیا ده په هغې کې هم ستاسو غوندې خلکو ته چې لږ شانته په خبره پوه خلک یستی هغې ته پیسې ورکوي هغه هم بیا د خپله د پاکستانیت دپاره چې د نورو قومونو نه د هغوی د خپل قومیت احساس اخلي او هغې ته یو نوی داسې یو نوی احساس او داسې یو نوی دغه ورته ورکوي قومیت چې هغه د هغوی نه دی او هغه صرف پنجاب دې په خاطر ورته ورکوي چې ځکه چې دغه نور قومونه دا احساس ونه کړي چې دوی د پاکستان نه جدا دي یا خپله جغرافیه لري او په خپله جغرافیه آباد خلک دي. نو ځکه دې په خاطر باندې پنجاب په هغې کې دغه رقم ستاسو په شان شکل چې کوم خلک دي یا دغه د هغوی دپاره کار کوي نو بیا دا راولي دغه مخکې په الکترونکس میډیا نه کار اخیسته اوس ځکه هغه میډیا اوس خلک کمه ګوري نو ستاسو خوندې خلک یې دلته دغه کړي دي چې تاسو په هغې باندې خبرې وکړئ. د اخرنۍ خبرې د دې اقدمه که زما نن پروګرام نه کوم همدې په خاطر مې وکړو زه به بیا هغه پاور پوینټ پرزنټیشن هم زر ولاړه چې دا پاکستان کوم د انډیا سره ډغره وواله بیا د ایران سره د اسرائیل خلاف ولاړو نو داسې قسمه ډغرو ته به اوس دی. ګوره ته چې وایي د اسرائیلو سره د ایران په طرف باندې ولاړو د اسرائیلو په ضد باندې نه داسې نه دی ځکه که چېرته واقعا پاکستان یو اسلامي ملک وي نو د ناټو او د امریکا سره به نه ودرېدلی او په افغانستان باندې بیا بمباري او بمونه لکه د پاکستان نه دغه تیاري نه پاسېدلې هېواد ته بیا دا بمباریګانې نه کولې خو دا ټول دروغ دي چې کوم یو کې د پنجاب مفادات دي هغه بیا نه اسلام ته ګوري او نه اسلام ورورولۍ ته ګوري هغه صرف اسلام په هغه وخت کې هغه ناره پورته کوي چې څه رقم دا نور قومونه دوی ته دغه د پاکستان قومیت ورکړي او په دغه یو ټکي باندې د اسلام په دغه نوم باندې سره دوی یو ځای کې او دا په خپله بالادستي وکړي او خپله حکمراني پرې وچلوي. نو دغه یو کار دپاره چې دی دغه تاسو دغلته چې دی د پاکستان چې دی اسلام استعمالوي پنجاب استعمالوي نو پاکستان چې د پنجاب دویم نوم دی داسې قسم حالاتو ته به اوس دی ځان رډي ساتي. او د هغې نه علاوه ظاهره خبره د پاکستان کې چې کوم حکومتونه تیر شوي دي مخکې چې کوم اسټابلیشمنټس تیر شوي دي هغوی هم د زور استعمال په بلوچستان کې کړی او د هغې د وجې نه دا حالات په بلوچستان کې جوړ شو. دا خبره نو اوس دا ریورس کېدی شي او دا هغې ریورس کېدو مونږ په مختلفو لیکچرو کې خبرې کړي چې بلوچستان له توجه ورکول پکار دي هلته کې ترقیاتي کارونه کول پکار دي د هغې ځوانانو له امپلایمنټ غم کول دی. ګوره دا ته چې کومې خبرې کوې چې هلته کارونه پکار دي او د هغې او د وسایلو پیسې بېرته په هماغه په بلوچستان کې کارول پکار دي نو دا خو ته به ستا غوندې به داسې ډېر لګی شي نو چې پنجاب دا کار نه کوي ځکه پنجاب ولې هغه وسایل په خپل پنجاب کې نه استعمالوي چې بیا دی په بلوچستان باندې استعمال کړي. هغه بلوچستان یوه مستعمره د هغې د بلوچستان خلک په کار نه دي هغه خاورې په کار ده د هغه ځای د وسایل یې ورته په کار دي. ته چې دا کومې خبرې کوې ته کله خپله د ځان سره کله دا فکر وکړو یا دا فکر چېرته ته وکړي چې واقعا دغه پنجابیان دغه نور قومونه د ځان برابر ګڼي که نه ګڼي آیا هغوی ته دغه حقوق چې کوم یو پنجاب ته د پنجاب خلکو ته حاصل دي هغه دغه نورو قومونو ته ورکوي که نه ورکوي. کلز ورکول دي په هغې ځای کې فیسیلیټیز سهولیات داسې پرووایډ کول دي چې هغوی ته دا پته ولګي چې زمونږ چې کوم ریسورسز دي هغه زمونږ په دې ځای کې استعمالیږي. د دوی مایند د دغه ایکسټریمیست سوچ نه راوتی شي او د دغه جګړالي سوچ نه راوتی شي او د خپل ملک سره ودرېدی شي خو چې دا کار پکې څوک وکړي که نه دا به کوي ملک چې دی هغې د هغې پاکستان نه دی د بلوچانو ملک خپله بلوچستان دی او انشاءالله تعالی دا به خپلواک او آزاد بلوچستان جوړوي. هغه ملک ستا ملک نه دی ته خو
په دغه شی باندې په دغه د ملک په ټکی باندې چې پاکستان ستاسې ملک دی په دې ته دوکه کړی ملک چې دی صرف د پنجاب دی تاسو چیرې مستعمرې استئ لکه پخوا به چې د انګریز مستعمرې وي دغه ټول د هند دغه څه ولایتونه چې وي یا دا څه صوبې چې وي پخوا به دا ټولې د انګریز مستعمرې وي بیا چې کله په دوه برخو باندې تقسیم شو نو یو هند ته لاړ او بل چې دی پاکستان طرف ته چې راغی په هغه وخت کې به مشرقي او مغربي پاکستان و دلته چې دی دا پنجاب ته حواله شو بیا د پنجاب مستعمرې دي को बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा बस खबर دغه ته پاتې ده اني هاو تاسو په خیال باندې د دې څه سولوشن کې د شي سهل کې د شي داول دا بیا محل دا دی چې باید بلوچستان لومړی خپلواک شي او همداسې ورسره پښتونخوا هم د پښتونخوا په نوم باندې خپلواک شي د لوی افغانستان د جوړولو لپاره لاره برابره کړي چې لوی افغانستان جوړ شي نو بیا په دې کې به د دوی بهرنی سیاست او داخلي سیاست او اقتصادي سیاست دا بخپله د پښتنو لاس ته راشي او په خپل سیاستونه به خپله جوړوي نو دا و چې کوم د بدامني او دغه جګړې روانې دي بیا پښتانه به د دې نه بېغمه شي نو دغه یو واحده لارې دا ده او دغه بل چې اوس څه د دې جواب هم پیدا بلوچستان کې دا کم انسرجنسیز دي د دې خلکو ذهنیت بدل شي او دینی سوچ اسلامی سوچ پکې راشي او دا کم غیر اسلامی طاقتونو سره چې دوی ودرېږي یا د هغوی مدد اخلي چې ګوره دغه غیر اسلامي هیوادونو سره چې ودرېږي دا ورسره پنجاب ودرېږي پنجاب ورسره ودرېدلی هم دی همیشه د مسلمانانو خلاف باندې همیشه د کفارو سره دا ودرېدلی دی او همیشه مسلمانان وژلي دي او د کفارو سره ودرېدلی د هغې نه ډالر اخیستلي دي څومره مسلمانان په د ډالرو په مقابل کې خپله مشرف خپل کتاب کې ملي کړي چې په نورو هیوادونو باندې خرڅ کړي دي نو دغه کار چې دی دا خپله د پنجاب اسټبلیشمنټ او د پنجاب ایلیټ کلاس یې کوي نو دا کار چې دی دا خو خپل بلوچان خپل مسلمانان هم دي او ځان ته خپل هیواد خپلواک هیواد به ځان ته جوړوي د دوانه غستلی شي او یو سټیبل سچویشن د دغه ځای د خلکو دپاره پیدا شي او خلک په آرام باندې ژوند تیر کړي ستاسو ذهن څه وایي ستاسو رایې څه وایي د خپل رایې اظهار په کمنټ بس د رایې اظهار خو موږ ته په کمنټ کې ویلي او ما درته راسن دغه ستا د ویډیو ته جواب درکو دغه دا دی چې لوی بلوچستان به انشاءالله تعالی جوړیږي او بیا به د لوی افغانستان سره یوځای کېږي او ورسره به پښتونخوا چې دا به هم ازادیږي خپلواکه کېږي به د افغانستان سره به یوځای کېږي زه به دا پرزنټیشن د سلیکشن ته دغه کومه چې دي ویله چې پاکستان یو اسلامي هیواد دی او دغه خلک باید څنګه مسلمانان چې د بلوچان یې ښودلي نو پاکستان کې اسلامي قانون یا د انګریز قانون د سیاسي اسلام تر یو تحلیلي لید پر دې لاندې حقیقت دا به په دې باندې به خبرې کوو د انګریز قانون تاریخي بنیاد پاکستان د 1940 له ازادۍ سره د انګریزانو قانون وارث شو ان هغه قانون چې د انګریزانو نه پاتې و چې کله په 1940 کې پاکستان جوړ شو او دغه صوبې چې وي لکه دغه نور قومونه دا د پنجاب په حواله شو په پنجاب یې دلته یو حکمران وټاکو او هغې باندې به بیا د پاسه چې و د هغې بادار چې بیا و هغه په هغه وخت کې انګلند او امریکا وه نو دا قانون چې جوړ شو نو دغه کوم د انګریز کوم قانون چې د پخوا نه په هند او په دغه پاکستان مغربي پاکستان او مشرقي پاکستان کې را روان و دا همداسې پاتې شو دې ته به ویلې انډین پینل کوډ چې په 1860 کې د لارډ میکالي لخوا جوړ شوی و بیا چې دی دا پاکستان پینل کوډ چې دی هماغه قانون چې دی هغه اوس هم تر دې وخته پورې چې دی په پاکستان کې چلیږي نو دا په نوم باندې خو اسلامي هیواد جوړ شو مګر قانون او کوم دغه قانون چې دی هغه د انګریزانو د وخت نه پاتې په هغې باندې د هیواد چې دی هغه چلیږي یوازې په کاغذ کې شریعت او حدود نو دا چې دی یوازې په کاغذ کې دوی شریعت او حدود یاد کړي دي په 1990 ضیاءالحق چې دی هغه حدود آرډیننس یې راوړو خو دا قانون ډیر سخت او غیر عملی دی اکثره فیصلې د انګریز قانون له مخې کېږي دغه قانون چې هسې په نوم باندې خو راوړی دی خو هغه قانون چې دی هغه پلی شوی نه دی په پاکستان کې بلکې فیصلې په ماغه د لارډ میکالي په کوم قانون چې دی په ماغې باندې کېږي ځکه دا هغه پټان ته جواب ونه چې دا چې دا اسلامي هیواد دی دا اسلامي هیواد نه دی پاکستان هسې په ورقو کې اسلامي لیکلو سره خو اسلام نه راځي که نه چې ته په ځان باندې قانون عملي نه کړي د اسلام نه په تا کې خو اسلام نه وي که اوس یو هندو مې یوه کلمه وایي خو چې په هغې کې په ځان باندې عملي نه کړي او هغه څه چې ورته اسلام وایي هغه ونه کړي نو هغه خو په یوازې کلمه ویل باندې خو هغه نه مسلمان کېږي خو ځکه هغه د کلمې چې کوم فرایض دي باید هغه په ځان باندې عملي کړي نو داسې که پاکستان هم ځان ته اسلامي هیواد وایي او کارونه چې دي هغه غیر اسلامي قوانین چې دي غیر اسلامي دي
ودرېدل چې دي همیشه د کفارو سره دي، د مسلمانانو په ضد ودرېږي. تر اوسه پورې چې څه وژنې کړي دي هغه مسلمانان وژلي دي، که په پښتونخوا، بلوچستان او که په بنګال کې وژلي دي، صرف او صرف پښتانه وژلي دي. که د هند سره کوم جنګ کړی دی هغه هم د پنجاب د مفاداتو یا د ګټو په خاطر باندې کړی، ځکه چې دلته دا یو دغه قوم چې دی حاکم قوم همدغه پنجابی دی، هغه د خپل حقوقو دپاره د خپل حاکمیت دپاره چې دی هغه ونې مخکې بیا جګړه هم کوي، نو هغه د خپلو هغه دغه د ګټو په خاطر باندې کوي. په 2002 کال کې د عدالت سود غیر اسلامي وبالو، خو حکومت پرې عمل ونه کړی. نو هغه سود هم چې دی هغه ما شانته پکې روان دي. د سیکولر مفکورو خپرونه یعنې تعلیم هغه ته چې دی نصاب کې اسلامي ارزښتونه کم دي، او کمبریج او ای لیول چې د تعلیمي نظام چې دی غیر اسلامي دی، هغه کې اسلام باره کې تعلیم چې دی هغه نه ورکول کېږي. تعلیم د اسلامي د روح خلاف روان دی. د قدرت لپاره سیاسي اسلام یوازې د ولس د جذباتو د لوبولو لپاره کاریږي. مشهور مشران اسلامي ژبه کاروي خو عمل نه لري. اسلام د حکومت پر ساختار کې نشته. دا به زه لږ وړکې کوم ځکه چې دا صحیح ښکاره نه شو. دغه دی صحیح ده. فاسد او غیر عدلي او ټولنیز نظام. ټولنیز نظام دغه بل ماته نه ښکاري، تاسو ته ښکاري خو ماته نه ښکاري. اسلامي رشوت، سفارش، بې عدالتي عام دي. قضا او پولیس د اسلامي اصولو خلاف روان دي. حدود، قصاص او تعزیز عملی نه دی. اسلام یوازې په نوم نه په عمل کې شته. پاکستان د لارډ میکالي قانون نافذ کړی دی. اسلامي قانون یوازې تش شعار دی. د اسلامي نظام نښې نه دي موجود. اقتصاد، عدالت، تعلیم، سیاست، اینه په دغه ټولو کې، په اقتصاد کې، عدالت کې، تعلیم کې او په سیاست کې د دې نه کار نه اخیستلی کېږي. صرف هسې په نوم په ورقو کې د اسلام دغه لیکي. ملګرو بس دا خو زما د نن پاور پوینټ پریزنټیشن و چې دې سره مې کلی وینه چې پاکستان هسې په نوم یو اسلامي هیواد دی، په عمل کې هلته اسلام نشته دی. خو دغه یو کار دی چې دغه د ځینو مليانو پښتنو مليانو لخوا او خاص کر دغه شانته لکه طارق پټان غوندې د ځینې دا څوک چې تفسیري کوي، سیاسي تفسیري کوي، دې لخوا د پښتنو او بلوچستان او د نورو قومونو هغه چې په پښتو باندې پوهېږي دي په ذهن او فکر باندې کار کول دي، او دغه د پاکستانیت دغه کوم دغه چې دا ول په فکر او مزغو کې ورچي، او هغه د خپل قومیت کوم چې لکه بلوچستان دي یا پښتانه دي د پښتنو پښتونولي اخلي، او د بلوچستان کوم دغه هغه بلوچ کوم قومیت چې دغه تخلي پاکستانیت پکې ولا په فکر او سوچ کې ورچي. او دا داسې کوي چې دغه یو لاره ده چې څه رقم د پنجاب چې دی دا د هغوی واکمني چې دی د نور قومونه ومني. نو دې د لارې به دوی پخوا ما مخکې څو دفعه ویلي چې دغه خپله میډیا به استعمالوه، خپل هغه نصاب به یې کاروو د ماشومانو په ذهنونو باندې چې دوی به راوړي کېدل، همدغه شانته دغه د نصاب د لارې به یې دا داسې تدریس کوو چې پاکستاني د دوی په هغه فکر او هغه د ذهن کې چې دی هغه ول واچوي، هغه خپل قومیت یې لرې کړي. اردو ژبه ورته قومي معرفي کړي. ما په اردو ژبه باندې مې ورځ خبرې وکړې چې دا هم دغه د هندو ژبه ده، خو په یو د اردو په نوم باندې دا راوړې ده، او دغه صرف رسم الخط یو لپاره عربي کړی دی، او د اسلامي ژبې نوم یې ورکړی دی. او بیا مولانا فضل الرحمن چې د دې کله ګوند په حکومت کې راغی، نو هغې هم دا ویله چې دا اردو ژبه ورته اسلامي ښکاره کېدل. هغې ویله چې دغه اردو ژبه به زه د دفتر ژبه کوم او پښتو یې یاده نه کړه. خو خپله یو وخت کې عوامي نیشنل ګوند چې هم په حکومت کې راغلی و، خو هغې هم دفتر ته ونه ننویستله، صرف کتابونو کې تر 8 صنفه پورې یا ټولګي پورې پکې وراچولې و. هغه هم د یو کتاب په دغه باندې، خو هغه هم بیا وروسته هغه ډېر زر د پی ټي آی یا تحریک انصاف حکومت چې راغی، هغې هم دغه نصاب نه لرې کړه. نو مسله داسې ده چې موږ ته داسې ډېر داسې دي چې دغه د پنجاب صرف پوسته کې بدلی، نور هغه ذهن او سوچ پاکستاني او پنجابي هغه راځي په نوم د پښتو په ژبه راته لګي، او ورو ورو زمونږ خلک چې دی هغه نور هم د پنجاب دغه کې ورکوي، محکومیت کې محکوموي دغه خلک پښتانه نور چې دغه د دوی د غلامي چې ده دا وغځېږي. او زمونږ د افغانستان پښتنو هم ځینې دغه د تاریخ په اوږدو کې صحیح د ځینې کارونه یې کړي دي، خو دغه وخت او حکومتونو ځینې استیګانې شوي دي، او ځینې داسې د لاسه ځینې داسې دغه ورکړي دي موقع چې هغه وخت کې کېدلی شو چې د افغانستان طرف ته دوی تللی وي، خو هغه
استفاده هغه ګټې دغه وخت نه د پورته کړي، ځکه د وخت نه ګټه پورته کول دا ډېر ضروري. نو که چېرته هغه په وخت کې ګټه پورته کړې وي او لوی افغانستان جوړ وي، نو دا اوس څو رسېدي چې په دې افغانستان کې دا جګړه روانه ده او افغانان در په در یو په یو هېواد او بل هېواد کې مهاجر کېږي او ځي او په پردو هېوادونو کې کار کوي، نو دا به هر څه به اوس افغانستان به پرمختګ هم کړی وي او دا کارونه به ونه وي چې که دا پاکستان زموږ خپله خاوره زموږ په ولکه کې وي، پښتونخوا او بلوچستان، نو بیا دا اوس چې کوم مشکلات دي دې سره به موږ نه وي مخامخ. نو انشاءالله تعالی د افغانستان لپاره چې موږ کار کوو دې په خاطر کوو چې دغه مشکل حل شي، ځکه تر څو پورې لوی افغانستان نه وي جوړ شوی، نو زموږ دپاره به دغه نیمه جغرافیه چې زموږ د پاکستان په ولکه کې نه د پنجاب په ولکه کې ده، هغې به موږ ته داسې سیاستونه جوړوي چې دا به زموږ په ضرر تمامېږي، ځکه چې د یو قوم سیاست خپله د هغه قوم په لاس کې نه او د بل په لاس کې، نو بیا هغه قوم هېڅکله پرمختګ نشي کولی، په هغې کې یووالی هم نه راځي او په هغې کې هغه پرمختیا او خوشحالي هم په هغه قوم کې نه راځي، اقتصاد له پلوه هم د نظامي له پلوه. نو زه به ورځ په دې باندې یوه بله ورځ به بیا په دې بله ویډیو جوړوم، هغه بیا وخت او دا ویډیو زما نه اوږدېږي، نو تر بله ویډیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ، تر بیا د الله په امان.